أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. مینوالو څه حال ده؟ جوړ تازه تکړه خیرتي ده؟ جوړاستئ؟ قربانم شم، سلامت اوسئ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. بښنه غواړم لږ زره ناجوړ یم، زکام مې کړی ده، دلته ډېر هوا یخ ده، نو ډېره بښنه غواړم، لږ زره اواز مې بل رقم شوی ښه. نو یو کوچنی پیغام لرم، دا غواړم چې هم دری کې وایم هم پښتو کې وایم. نو هموطنان عزیزم چی حال دارین؟ خوب هستین؟ قربان همتان در گوشه و کنار دنیا که هستین. خداوند شما را آرام و آسوده داشته باشه همراه فامیلای محترمتان. مینوالو نن د ډاکټر صاحب عبدالله او د ډاکټر صاحب اشرف غني یو مناظره و چې تقریبا ټول افغانستان په دې خبر و او نه پیږم څه باعث و څنګه کومه څه ستونزې مخې ته راغی چې ډاکټر صاحب اشرف غني په دې مناظره کې حاضر نه شو او د خلک ځواب یې ورنه کړه. موږ افغانان یو عادت لرو چې ډېر موږ قضاوت ډېر داسې هغه ګرمې اوبه هغه خورو، ډوډۍ ډېر په ګرمه خورو. داسې اول باید ورباندې فکر وکړو او بیا قضاوت وکړو چې ولې ډاکټر صاحب اشرف غني رانغی، څه لپاره؟ دا خو هم یو دلیل شته. داسې خو کېدای نه شي چې ډاکټر صاحب اشرف غني اعلانونه یې وکړه په ټول تلویزیونو کې او رسمي تلویزیونو کې اعلانونه یې وکړه چې دی مناظرې ته راځي او بیا دی رانغی. دا هم یو سوال ده. دا سوال شاید ستاسو په ذهن کې هم وګرځي او د ما په ذهن کې هم وګرځي. خیر ده، دا به پسته معلوم شي چې ولې دی رانغی. دلته یو تعداد خیاطان او یو تعداد هغه کسان چې دې نه بل رقم استفاده کوي او غواړي چې دوی دا داسې خلک ته وړاندې کړي چې ډاکټر صاحب اشرف غني ځواب نه لري خلکو ته، دی حاضر نه سو. حقیقت خبره دا ده ملګرو، تاسې ځان سره فکر وکړئ چې د ډاکټر صاحب اشرف غني سویا او دانش ته وګورئ او ډاکټر صاحب عبدالله تاسې وګورئ. ډاکټر صاحب عبدالله یو جنګ سالار، یو مجاهد چې له جنګ نه راغلی ده، او ډاکټر صاحب اشرف غني چې ماشاءالله څومره تحصیل یې کړی ده، څومره درس یې ویلی ده. نو د دې او د ډاکټر صاحب عبدالله او د ډاکټر صاحب غني فرق ځمکه او اسمان ده. دا یو حقیقت ده، ټول دنیا ته معلوم نه ده. تاسې خپله ولیده چې ډاکټر صاحب عبدالله په دې مناظره کې ډېر داسې بدې الفاظ یې وکاروه چې ډېر په بدو سپکو ډاکټر صاحب اشرف غني یې یاد کړ. د خلکو مخکې یو تعداد کسان هغه ځای نه ووته او دې ته یې ډېر غبرګون ښکاره کړ. نو تاسې خپله قضاوت وکړئ چې دا یو دا د خپله وایي فارسی کې یو متل ده، و کاسه چینی صدا میکند صفت خویش ادا میکند. دا خپله چې دومره آواز کوي، خپله دنیا ته د خپله پوهه او دانش ښکاره کړي چې دوی څومره پوهه لري او څومره فامیده ده چې رښتیا ډاکټر ده که نه ده. دا خپله یې ښکاره کړ. دې ته اصلا هېڅ لازم نه و چې داسې بد الفاظ وکاروي، هغه هم یو رئیس جمهور ته، یو منتخب رئیس جمهور ته. تاسې ولیدئ چې تر اوله تر آخره د دې یوازینی هدف همدا و چې دلته راسي ډاکټر صاحب اشرف غني فقط بیاب کی او دې ته بدیره دی وایي. زه فکر کوم، ما سوچ، ما فکر دا وه چې ډاکټر صاحب اشرف غني شاید همدغه وجه وه چې پیده سي دا انسان ظرفیت د دې نه لري چې ما سره مناظره وکړي او ما سره مخامخ وغږېږي. شاید همدغه وجه یې، خو خیر ده، دا به پسته معلومیږي. نو زه هغه کسانو ته هغه کسان چې دوی ته ډاکټر عبدالله ته خیاطي کوي، زه یو مسیج لرم، یو پیغام لرم، تاسې مځکه او اسمان مه جوړوئ. ډاکټر صاحب اشرف غني اسمان ده او عبدالله خپله پوهېږي چې له کوم ځای نه راغلی ده. د دې اصلیت چې شی ده ټول دنیا ته معلوم و او دا یو مخابرچی و. مخابره یې کوه احمدشاه مسعود ته. وایي فارسي کې یو بل متل ده چې ډېر هغه یې ما خوښېږي. وایي کله چې پاده چپه ځي نو هغه ګوډه خرڅې ده هغه به اول کېږي. اوس خدای دې وبخي احمدشاه مسعود لاړه، شهید سو، نو دی اوس دې ته قدرت پاتې ده، نو دی داسې خبرې کوي. خو دې پسې موږ دا نه وایو چې دې لپاره زه دا خبرې کوم ملګرو چې ډېر په بدو الفاظ ډاکټر صاحب اشرف غني یاد کړ او ډېر بدې پیغورې ورته ورکړه. زه دومره ډاکټر صاحب عبدالله ته زما مسیج یو ده، زه کومه شخصي دښمني ورسره نه لرم. زما خبرې دا ده چې
ته ظرفیت د دې نه لري محترم ډاکټر صاحب عبدالله صاحب ته محترم اشرف غنی سره ته مناظره وکړي، ته خپله سویه خپله پوهه د دنیا ته ښکاره کړې ته څوک یې او ستا تحصیل چی شی ده. خلک دومره بې سواد نه دي چې ته هلته تا غږېدلی خلک ستا په خبرو باندې نه پوهېږي، هر څه باندې خلک پوهېږي. ستا سواد هم خلکو ته معلوم شو، ښه اوس ستا د اصلي چهره د دنیا ته ښکاره کړه، ته ځان ته د رښتیا افغان وایې. ستا مناظره ما ستا بیانات تر آخره پورې ما ولیده، ستا ویډیو تا ویلې چې ما ته د افغانستان په هر ګوټ کې هر افغان ما ته رای راکوي. ښه ته او افغان ځان ته افغان وایې، ته اول تذکره لري. همدغه یو سوال زه تا نه کوم، ته خپله افغانیت نه منې، دوم دا چې ته خپله د پښتو ژبه دی نه منې. سوشما سینګ سوراج هغه د انډیان صدر هغه ته وزیر خارجه ته تاسو هغه په هغه خپله کتاب کې لیکلی و څه په باره کې څه خبرې لیکلی و چې ته نه هغه کس یې، ته یو جهادي یې، ته ځان اشرف غني سره موهه، ستا سویه ستا دانش ډېر ټیټ ده وروره، خپله حتی دې وسیږه. وطندارای عزیزم، ما با عرض معذرت که ذره مریضم هستم، فقط یک پیام کوچک دارم برای شما. پیام است که امروز مناظره دکتر صاحب اشرف غنی و دکتر صاحب عبدالله بود. متاسفانه بگویم، بدبختانه بگویم، نمیفهمم که چرا چی مشکل پیش آمد که دکتر صاحب اشرف غنی حاضر نشد. ولی تا جایی که من میبینم، تا جایی که انسانای عاقل میبینن، انسانایی که سویه و دانش دارن، انسانایی که فهم دارن، درک دارن، خوب شد که نامد. حتی مانای ازی ما به این دلیل، به این مانا که امی دکتر عبدالله حتی پروگرام جنگ گرفته بود. یعنی ما که فکر میکنم، یعنی به یک رهبر، به یک کسی که با وقت باز هم اشرف غنی پاچای منتخب است یا هر چی که بود فعلا پاچایت است، ولی به او الفاظی که دکتر صاحب عبدالله استفاده کرد در مقابل اشرف غنی اصلا هیچ زیبنده یک انسان نیست، زیبنده یک رهبر نیست. بسیار به الفاظ بد و بسیار به پاچه سبکی، و چرا که خودش پاچه سبک است. انسانای سبک همیشه سر آب هستند. انسانایی که گرنگ باشه، با شخصیت باشه، اونا همیشه دور فکر هستند، اندیشه خوب دارن، اندیشهشان بسیار روشن است. ولی امروز با این گفتار دکتر صاحب عبدالله شخصیت خودش بیان کرد که چه قسم انسان است و چه قسم با چی موضوع آمده بود، با چی مقصد و دلیلش چی بود. ببینین، ما تعصب ندارم امرای عبدالله و امرای غنی، فایده یکشان به من نمیرسه، ولی تا جایی که من میبینم این افغانستان امروز ما به مجاهد، به طالب ضرورت نداره. افغانستان ما به یک شخصی ضرورت داره که مثل اشرف غنی واره بی‌طرف باشه. با این دلیل که مجاهد هم امتحان خود داد، قدرت هم پیش جزیم مجاهدین بود، پیش طالب هم بود. اینا حالا ما چی بگویم، همیشه براتان گفتیم اینا امتحان خود دادن. اینا مردمای عظیم، اینا مردمای نیستن که از ما باز امتحان بگیریم. خب به هر صورت شاید چند وقت بعد معلوم شوه، شاید دکتر صاحب اشرف غنی در این باره گپ بزنه که چرا حاضر نشد در مناظره با دکتر عبدالله. اینمی دلیلو به نظر من شاید که هر چیز از خود یک لاین داره. لاین را که دکتر صاحب عبدالله کراس کرد و بسیار به یک الفاظ سبک دکتر صاحب اشرف غنی را یاد کرد. شاید این مسئله پیش هم، شاید پیش از اینکه مناظره کنن، شاید یکی دیگر را دیده باشن و این الفاظ با هم گفته باشن و شاید با مو خاطر یک ذره دکتر صاحب اشرف غنی خود عریف عبدالله نمیگیره. چرا که آدم حقیقت بگویه او بیادر همون آدم تحصیل کرده، سویه و دانشش بسیار بالاست، زمین و آسمان فرق داره. اشرف غنی کجاست، دکتر عبدالله کجاست؟ او بیادر دکتر چی؟ در کجا تحصیل کرده می آدم؟ امیره که خدا دکتر میگه، خدا میدونه کدام مرغ واکسین کرده یا نکرده که حالا نامش دکتر مانده. خب یا این حقیقت بگویم مو بیادر. دوم دیگه ای که آدم کجا برنامه داره، با کدام برنامه، با کدام دلیل ای آمده بود. خب به هر صورت هی پسان معلوم میشه، این گپا رو میمونیم، جای تعصب نیست. ولی به بلا یگانه هدف معنی است که ما صرف امی حقیقت هایی که امروز رخ داد، من از اول برنامه تا آخر همش شیشته بودم. شما باور کنین که دکتر صاحب اشرف غنی را میگفت که دکتر صاحب اشرف غنی تکلیف روحی داره و مریض است، ولی تا جایی که ما دیدم و ما درک کردم اصلا دکتر صاحب عبدالله مریض است. یک انسان مریض نباشه، رئیس جمهوری یک کشور خود در یک تلویزیون ملی به این سویه با الفاظ سبک یاد نمیکنه.
تو اصلا او را به الفاظ سپک یاد نکردی، همو حقیقت خودم به مردم بیان کردی که واقعیت مجاهد هستی، واقعیت جنگ سالار هستی و مردم میفهمه اصلیت تا که خودت است چی هستی، چی بودی و این وطن چی شد. مو ضرب المثل است، میگن که وقتی با معذرت میگن وقتی پاده چپه بره خر لنگ اول میشه. خدا بخش احمد جای مسعود او شهید شد رفت، قدرت برای تو آدم ها مونده که در صاحب یک وقت تلفروشی میکرد و بیسیمچی بود، حالا صاحب نکتهی میزنه و شخصیت خودشان بیان میکنه. فقط امی مسیجی ما بود برای شما دیگه. مین اولو استاس خیلی کوم چې دا کلیپ را سره شیر کړئ، غواړم چې دا زما ویډیو ټول دنیا په غوږ کې ورسیږي. او بله خبره دا چې اوس د تاسو خیلی کوم، اوس دا خبره دا ده، اوس د جاهل او د پوهه هغه د فامیده مسابقه ده. باید اوس منګه ډاکټر صاحب اشرف غني سپورټ کو. د هر افغان بچای څخه، د هر هغه افغان بچای څخه هیله کوم چې د ډاکټر صاحب غني په څنګ ودرېږي او دې ته رای ورکړي. او دا ضرورت د افغانستان ضرورت لري چې ډاکټر صاحب اشرف غني بیرته راسي، قدرت د دوی په لاس کې وغورځېږي. تاسې خپله فکر وکړئ چې دوی توسه پورې قدرت نه لري، دوی قدرت نه لري. تاسې فکر وکړئ چې کله د مسعود سالګره کېږي، دوی هر کال 10 نه 15 کسان شهیدانېږي. داسې په یو عادي خبره چې تقریبا 19 کاله 20 کاله مخکې مسعود شهید شوی و، دوی هر کال دومره قرباني موږ ورته ورکوو. داسې عادي. تاسې نو خپله فکر وکړئ، خپله قضاوت وکړئ. کله چې قدرت د دوی په لاس کې وغورځېږي نو بیا دوی کابل نه چی جوړوي، د خلکو نه چی جوړوي، نو خدای پیږي. حالا قضاوت به دست خودتان. وقتی که قدرت در دست از یا باشه، حالا که قدرت هم ندارن، ببینین که از کابل نازنین به خاطر 1 سالگیری احمد شاه مسعود اینا چی کارایی میکنن، در جاده ها میبرن مردم، بعضی آزار میکنن مردم، میکشن. وقتی که اگر قدرت در دستشان بیا، او وقت خواد چی کرد. یعنی دکتر صاحب اشرف غنی است که انشالله زوربندا را دندانش هم نشکنانه، کسایی که امپراتور بود شاخاش نشکستان، انشالله باز آمده نیست. خداوند باز بیارش بدون تعصب. انسان عادل است، آدم راستگوست. انشالله باز میاد. یک جهان سپاس. ډیره مننه مینه والا. عزت و بریام غواړم. قربانم شم. زنده باد افغانستان.